قدرمنو بیا هرکلی او بیا ستړي مه شئ وایم تاسو ټولو ته. پروګرام دی ادبزار او زه ستاسو کوربه یم ثاقب افریدی. داسې ده چې د افسانې په لوري ګام پورته کومه. د میا اسرارګل پاپین خیل صاحب دغه افسانه تاسو سره شریکومه. د افسانې نوم دی د تصویر واده. د تصویر واده د افسانې نوم دی. نو په دغه هیله در سره شریکومه چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. لا واده ته 3-4 ورځې پاتې وې. 3-4 ورځې وې. ولې څنګه به چې شماله د کور د کار نه اوزګاره شوه، نو په یوه پښه به په کور مالت کې په خپلو همزولو پسې وګرځېده او لږ ساعت کې به یې د کور په انګړ کې یوه میله جوړه کړه. په منځ کې به یې منګې او دیچکې کېښودو او ترېنه به تاو راتاو کېناستی. هرې یوې جونې ته به یې بیا بیا زاري کوله، شا به مړې څه خو ووایه که نه، د لالا واده دی که نه. د هرې جنې به ښه زړه کېدو، خاصې صد به یې غوښتو چې شمال یې به ډېر مینت وکړو. نو ساجدې به بانو ته غږ وکړو چې شا به بانو مړ دې په شمال یې بدل واړوه، سبا به هم ستا د ورور واده نه وي څه. بانو به غاړه تازه کړه. ساجدې او شمالې به منګې او دیچکې ټنګولو، نورو جینکو به لاسونه پړکول او چا به د سندرې سره سر اړو. بانو د سندرې نه وړاندې په یوه ټپک قربان وکړو. د ټپې نه پس بانو ښه په خوندور اواز سندره راواخیسته. محفل ډېر ساعت ګرم و. په دې کې د شمال پلار د بهر نه کور ته راغی. جینکو چې هغه ولیدو نو زر غلې شوې، لکه د کونترو یې یو بل ته وکتل. هر یوې د پر دپاره وزرې سازې کې. چې د شمال پلار پې پوه شو نو جینکو ته یې مخ راواړو. وی بچې سندرې خپل محفل مه خراب غوئ، زه درته حجرې ته ځم. زه درنه حجرې ته ځم او که نه د شملوس پلاره. جینکۍ د خپل ځان به مشغولوي، خو د تا نه وشرمېدې. د شمروز مور ورته ووی. هغه د کور نه واپس حجرې ته لاړو، خو په کوڅه کې پښه نیولی شو، ځکه چې د منګي یو ټنګ به په هغه د زیري نه کم نه و. مرجانه او شمروز د وړوکوالي نه د یو بل سره تړلي شوي وو. د شمروز پلار د مرجانې د پلار اعتبار خان ډېر زړه پورې دوست و او دا دوستي یې دومره خوږه وه چې په رورولۍ کې بدله شوه. او آخر دا چې دواړه د یو بل نه د کور پردې ماتې کړې. شمروز لا د 1 کال د مور په غېږ کې و چې د اعتبار خان کره یوه ښکلې نمرمخې لور وزېږېدله چې نوم یې پرې مرجانه کېښودو. یوه ورځ د شمروز پلار نوروز د خپل دوست اعتبار خان کره لاړو. مرجانه په زانګو کې پرته وه او لته یې ټکولې چې نوروز خان د زانګو نه راپورته کړه او په دواړه مخه یې ښکل کړه. اعتبار خان وخندل. هلکه نوروز خانه تا ته جوړ زما مرجانۍ ډېره ګرانه ده، ولې به راته نه وي ګرانه؟ د دوست اولاد خو د خپلو بچو نه کم نه وي. اعتبار خان وخندل. هلکه نوروز خانه مرجانۍ جوړو، ستا په کور کې ځان له ځای پیدا کو. اعتبار خانه چې زما د زړه په کور کې یې قبضه کړې ده، نو کور ترې زار شه. دغه رنګ د شمروز او مرجانې د ساتر او لوپټې پلونه د ډېر وړوکوالي نه وتړلی شو. خو ولې چې څنګه به دوی لویېدل نو دغه رنګ به دوی یو بل پیژندل او اخر د پلونو رسمي تړون د زړونو حقیقي او عمري تړون کې بدل شو. دواړه به د یو بل نه دومره زارېدل لکه چې تقدیر یې په منځ کې ریباري کوي. د پلار او مور د لفظونو نه علاوه دوی هم د خپل الفت په عدالت کې د ژوند په کتاب کې د مینې اقرار ولیکلو. شمروز د کلي په سکول کې 10م جماعت پاس کو. د روزګار د ډېر تلاش نه پس په کراچۍ کې د یو سیټ په کارخانه کې ورته ملازمت په لاس ورغلو. پلار به ورته ویل چې بچې پیسې بې ځایه مه لګوه، ماله په کرکیله کې دومره څه راځي چې د کور بیړه پرې راښکلی شي. خو ته اوس زلمی یې، خوامخا کور ودانول به غواړي. هغه چې 2 کاله نوکري وکړه نو دومره څه یې جمع کړي وو چې واده یې پرې کولی شو. پلار یې هغه ته خط ولیکلو چې شمروز خانه بچې، زه هم اوس بوډا شوی یم او مور دې هم سپین سرې ده. موږ غواړو چې په خپل ژوند ستا خوشحالي ووینو. مرګ او ژوند هر سړی لري، خدای مو دې په دې ارمان نه وچني. د پلار د ډېرو خطونو نه پس شمروز پلار ته ښه وکړه او دغه رنګ د شمروز د واده تیاری شروع شوه.
پلار د خپل وس مطابق کلی پتري وکړه. بیا یې شمروز ته خط ولیکلو چې موږ بالکل تیار یو، خبره صرف ستا چوټۍ ته پاتې ده. د دې د خپل سیټ صیب نه چوټي واخله او موږ ته خط راولېږه چې موږ ستا د راتلو مطابق نیټه کېږدو. شمروز ته چې د پلار خط ورسېدو نو په یوه حیاناکه خوشحالۍ یې د چوټۍ اخیستو بند وتړلو. په ډېر سفارش ورته سیټ د 1 میاشتې چوټي منظوره کړه. شمروز پلار ته خط ولیږلو چې زه به د سپرلي یعنې د مارچ په 20 تاریخ درځم. کله یې چې پلار ته خط راغی نو هغه ډېر خوشحاله شو او د اعتبار خان نه یې په ښه درنښت نیټه وغوښته. اعتبار خان ورته د اپریل 1 اتوار نیټه ورکړه. دغه رنګ دواړو کورونو ځان تیارول شروع کړه. نوروز خان سونډ سودا وکړه، ځان له د شمروز مور له او شمروز له یې جامې او پیزارونه واخیستل او شمال له یې ګلابي سره جوړه او ورسره دغه رنګ لوپټه واخیسته. شمال خپله زړه نتکۍ پلار را ورکړه چې دادا دا واخله او څه ورسره پیسې کړه او ماله ښه دروند او سنګین پیزوان جوړ کړه، خو چې میخکي پکې سره وي. دغه رنګ د شمال همزولو جونو او د شمروز یارانو دوستانو هم خپل ځانونه تیار کړل او د شمروز د واده په انتظار کې وو. هلته د مرجانې پلار اعتبار خان هم وو. د دود دستور مطابق ځان تیار کو. هغه د مرجانې د کوره په ښه درنوښت د اوچتولو اراده کړې وه. مرجانه هسې هم هغه ته ډېره ګرانه وه، بل د هغې حیا د پلار په زړه کې دومره ځای کړی و چې هغه پرې خپل سر قربانول غوښتل. څومره به چې د مرجانې واده ته شپې رالنډېدې نو هغه به خپلو همزولو تنګوله. لاړه د خپل کور اور مېرمن شوه. اوس به چا نظر نه کوي. ګوره چې مونږ کله در پېښه وکړو نو چې د کټه به راپاسي او که نه نه هغه د پلار په کور پیسې ته لس غوټې اچوي نو چې د څښتن په کور به لاسه کوي. جونه به د خندانه شنې شوې، د خندانه به په شا لاړې او مرجانې به مخ د لوپټې په پلو پټ کړو. د شمروز مور او پلار به یوه ورځ شمارله. کله به د شمروز مور د شمروز پلار ته ووایي چې د هلک به کله راځي، چې دا خپله خوشحالي یې په خپله لیدلې وې. دا خو نه ده چې لکه د پردو دی د واده په ماښام راشي. زما هم خوښه ده د شمروز مور خو واک د پردو دی. سیر سره د خدای ښه وکړي چې لا دومره چوټۍ یې ورکړه. هغه خط کې لیکلي وو چې د واده د ورځې نه بعد 3 ورځې وړاندې درشم. ته د خدای نه خیر غواړه را به شي. د نښې ورځ داسې ده چې د شمروز د راتلو نیټه وه. مور و پلار او خپلوانو یې سترګې لارې ته نیولې وې، خو د ماښامه پورې یې پته ونه لګېده. د شمروز پلار د نوروز خان بهر ته د ماسخوتن مانځه له ووتو. چې د مانځه نه واپس راغی نو شمال بیا د جونو انګړ ډک کړی و. منګي او دچکي یې منځ کې ایښی و. شمال زر د پلار نه تپوس وکړو دادا جومات کې مونځ وشو؟ او بچي مونځ وشو، زه ترې هم راغلمه. ښه ده نو چې مونږ خپله تماشه کوو. جونو بیا په خوږو سندرو محفل ګرم کو. د شمروز پلار پټ دالان ته کټ راښ کو او د جونو سندرو ته یې غوږ کېښودو. د شمروز یوه ستاینې به د هغه په زړه پټۍ لګېدې. ماسخوتن تېر شو. سپوږمۍ هم د شمروز د کور په بلۍ د هغه د واده تماشو او نندارو پسې سر راپورته کو. ستورو هم د اسمان د خواوشا نه سترګې څلور کړې وې. د سپرلي یخې هوا به هم لکه د وران وړوکي د جونو لوپټۍ کله یو خوا کله بل خوا راښکلې. رامبېل چامبېل فردوسي خوشبويي به د جونو محفل ته داسې د یو بل نه وړاندې کېدې. تا به ویل چې ګنې هر ګل جونو له د خوشبویۍ انعامونه راوړي دي. په تاخ کې به د ډیوې شغله د هوا سره داسې ګډه وډه شوه لکه چې دا په ګډا کې د جونو سره سیالي کوي. په دې کې چا کوڅه کې غږ وکړو، نوروز خان کاکا بهر راشه، حجره کې څوک میلمانه ستا تپوس کوي. نوروز خان بهر راووتو. چې حجرې ته راغی نو څه ګوري چې یو ویګن ولاړ دی او په کټونو کې یو 3 کسان ناشنا ناست دي. په جامه سیکه څه غټ افسران ښکارېدل. نوروز خان 3 واړو ته هرکلی ووایي. هغه ته په بړه ګړه کې معلومه شوه چې 2 کسان د پنجاب یا د سیند دي او یو کس پښتون دی. نوروز خان میلمنو ته د ډوډۍ چای او ست وکړو. سوګندونه یې ور واچول، خو ولې هغوی وویل چې موږ په پېښور کې ډوډۍ خوړلې ده
په دې کې د کلي 4-5 مشران نور هم حجرې ته راغلل. خلک ټول خاموش ناست وو چې دا مېلمانه څوک دي او د نوروز خان سره یې څه کار دی. خلک ټول خاموش ناست وو چې دا مېلمانه څوک دي او د نوروز خان سره یې څه کار دی. څه ساعت پس نوروز خان هغه پښتون مېلمه ته ورنږدې شو. وروره تاسو زما تپوس کوو. هغه ترې تپوس وکړو ستاسو نوم نوروز خان دی؟ مېلمه د نوروز خان نه تپوس وکړو. او زما نوم نوروز خان دی. مېلمه خاموشه شو. شمروز خان ستا زوی دی؟ مېلمه د شمروز خان د پلار نوروز خان نه تپوس وکړو. او خدای مال دی. مېلمه بیا خاموشه شو. هغه د تت لاټین په رڼا کې هغه ټولې ډلې ته یو نظر وکتل او بیا هغه لکه د نورو 2 ملګرو په شان سر ټیټ کړو. په حجره کې ټوله ډله خاموشه ناسته وه او مېلمنو ته یې په غور کتل. مېلمه بیا یو وار ټولې ډلې ته وکتل. کاکاجي او بیا غلی شو. او بیا یې په ډله کې یو 2 سپین ږیرو ته لاس ونیو. هغه یې د ځان سره پاسول او د ډلې نه یو خواته تیارې ته بوتلل. یوه ښه شېبه یې خبرې وکړې. خلک په دې انتظار کې وو چې مېلمانه څه غرض له راغلي دي. چې دې کې هغه 2 سپین ږیرو کې احمد کاکا په یو شلېدلي اواز کړي کاکا ای نوروز خانه وروره غرق شوې او د هغې سره یې په مخ سر راباندې که. په دې کې د حجرې ټول خلک او تر شول. خلکو ترې زر تپوسونه شروع کړه. حال وایه احمد کاکا څه چلو شو؟ ای خلکه شمروز خان مړ دی. دا خبره څه وه چې په حجره کې یوه غوغا شوه، چغې شوې، کریکې شوې، انګولا شوه. لویو وړو سر سینه وهل شروع کړه. نوروز خان چې دا سپېره خبره واورېدو نو د یوې هدري چغې سره په ځمکه نسکور پرېوت. هر سړی په خپل ځان و. مېلمنو هم چغې جوړې کړې او په ځواني مرګ شمروز پسې یې له زړه له خفګانه چاوده. په دې کې د کورونو لوی واړه په چغه پسې راووته چې دا سپېره غږ د شمروز خان کره لاړو نو د ښادۍ ساز د غم په سوز کې بدل شو. هیبتي کریکې شوې. هرې تورسرې او سپین سرې به خپل سرونه شوکول. جوړ شوي سینګار شوي مغروره اوربلونه په لږ ساعت کې تس نس شول. سر د لوپټې نه ناخبره او لوپټه د سر نه ناخبره په لږ ساعت کې په حجره او لارو کوڅو سره ګډ شول. د شمروز د مور خدای خبر چې څه حال و. او شماله سرتوره سر په نکریزو سره لاس خپې ابلې خپې حجرې ته سپېلنۍ د سړو منځ ته راغله. مېلمه یو صابر او پوه مشر ځان سره کو او ورته یې ټوله کیسه وکړه چې شمروز خان د کلي د راتګ نه یوه ورځ وړاندې په کارخانه کې بجلي ونیو. موږ ډېر زر نږدې هسپتال ته ورسوو خو ولې بچ نه شو. زه او زما ملګري هم په دغه کارخانه کې ملازمان یو. بیا یې کټ راوړو او د ویګن کړکۍ یې بېرته کړه. شمروز خان په تابوت کې پروت و. د هغه تابوت یې په کټ کې کېښودو. کله چې مېلمه تابوت پرانیستو نو د شمروز خان مخ یو بریښ وکړو. تا به ویل لکه چې ټوکې کوي. یوه غوغا جوړه شوه. هر چا به مخ سر وهل. د سترګو نه د اوښکو په ځای وینې روانې شوې. که زنانو سرونه شوکول نو سړو هم په ګریوانونو کې روغ ځای نه و پرېښودی. د کریکو چغو سلګو او اوښکو په ګرم هر کلي کې شمروز په پردو اوږو سور خپل کور ته لاړو. شپه په هر چا داسې تېره شوه چې هر سړی دې ترې خدای پاک وساتي. سهار شو. خلک یو خوا بل خوا استازي خواره کړه او د شمروز خان د کفن دفن بند یې وتاړه. د لمر د پلوشو نه وړاندې د شمروز خان پلوشه مرجانۍ د هغه هرکلي ته راورسېده. لیونۍ سپېلنۍ غرقه برباده سپېره مرجانۍ چې خلکو به د هغې تالا والا وربل سرې ګریوان او په وهلو ټکولو شین مخ ته وکتل نو لا به په اور ګډ شو. شمال یې به کله مرجانې له غاړه ورکه او کله به یې په خپلو سرو منګولو خوله ولګوله او کله به یې د شمروز خان د کټ بازو د خولې په وینو سور کو. شمروز خان ولمبولی شو. ساز سنبال کړی شو. د نوي سفر نوې جامې ورته ورواغوستې شوې. لږ ساعت پس د سړو یوه ډله راننوته. د شمروز جنازه یې پورته کوله چې ښځو یوه غوغا جوړه کړه. د شمروز خان د کټ بازوګانې کلک نیولي وو. د هغوی شمروز خان کله په
تورو خاورو پیرزو کېدو. په دې کې مرجانې منډه کا او شمروز د کوټې نه د هغه په شیشه کې بند غټ تصویر راواخیست او په منډه د شمروز کټه له راغله. په دې کې سړو د هغه کټ اوچت کو، خو مرجانې غوبل جوړ کو چې کېږدی کټ. خلکو یو ور بیا کټ کېښودو. مرجانې د شمروز د کټ د پاسه ودرېده، غږ یې وکړو: ای خلکه، شمروز خان ژوندی دی، هغه مړ نه دی، هغه زما دپاره ژوندی دی. نن د هغه د مرګ ورځ نه ده، نن د هغه د واده ورځ ده. او بیا یې په سینې پورې کلک نیولی تصویر په دواړو لاسو اوچت کو. ای ټول واورئ، نن که هغه مړ دی، خو نن د هغه د تصویر واده دی. ما د هغه سره لوز کړی و چې زه به ستا یم، زه به دا تور اوربل د شمروز دې تصویر ته سپینوم. زه پښتنه یم، زه پښتنه یم او پښتنې په خپل لوز سر قربانوي. دا د شمروز د جنازې کټ نه دی، دا د هغه د واده پالنګ دی. او بیا یې د شمروز تصویر په دواړه لاسه اوچت کو او خپلې سینې سره یې کلک ونیو. خلکو چې دا زړه برېښونکی منظر ولیدو، نو په مخونو وهلو یې داسې پړکار جوړ کو لکه رښتیا چې شمروز خان په پالنګ خیجي او جونه ورته لاسونه پړکوي.